څنګه خپل زړه روغ او پیاوړی وساتو. السلام علیکم. د میډویوز یوټیوب چینل څخه یوې بلې نوې جالبې او معلوماتي ویډیو ته ښه راغلاست. تر هر څه د مخه مهرباني وکړئ چې چینل در سره سبسکرایب کړئ ترڅو زموږ ټولې نوې ویډیوګانې تر نورو د مخه پر وخت ترلاسه کړئ. قدرمنو لیدونکو، که د دې بحث لومړی ویډیو مو نه وي لیدلی نو ستاسو څخه په درنښت هیله کیږي چې د دې بحث لومړی ویډیو ضرور وګورئ. د دې لړۍ د لومړی ویډیو لینک د همدې ویډیو په ډسکرپشن کې لاندې موندلی شئ. هیله ده چې د دې بحث د ښه درک او تفهیم لپاره لومړی د دې لړۍ لومړی ویډیو حتما وګورئ چې په هغې کې د لومړی څخه تر اوومې شمېرې پورې هغه مهمې لارې چارې چې د زړه او رګونو په روغتیا خورا حیاتي او ژوره اغیزه لري په مفصل ډول تشریح شوي دي. د بحث په ادامه راځو د اتمې شمېرې په طرف. اتم، د مالګې مصرف کم کړئ. که څه هم مالګه د سوډیم او آیوډین یوه ډېره غني منبع ګڼلی کیږي، د دې سره سره داسې فکر کیږي چې د مالګې زیات مصرف په وینه کې د سوډیم د لوړېدو له امله د وینې د فشار د لوړېدو سبب ګرځي. دا چې د وینې فشار په څه ډول د زړه او رګونو روغتیا ته زیان رسوي د همدغې لړۍ په لومړی ویډیو کې په مفصل ډول تشریح شوې ده. ستاسو څخه په درنښت هیله کیږي چې د دې لړۍ لومړی ویډیو حتما وګورئ ترڅو دا موضوع ستاسو لپاره په مکمل ډول روښانه شي. په ځانګړي ډول هغه خلک چې د مخکې څخه د لوړ فشار تاریخچه ولري او یا هم د پښتورګو د عدم کفایي او داسې نورو ناروغیو سره مخامخ وي، د مالګې په مصرف کې باید د زیات احتیاط څخه کار واخلي. نهم، وزن مو په نورمال حد کې وساتئ. دا یو ښکاره حقیقت دی چې د وزن زیاتوالی د لسګونو روغتیایي ستونزو او ناروغیو د رامنځته کېدو سبب ګرځي. د بیلګې په ډول د وزن زیاتوالی د شکر، د وینې د فشار د لوړېدو او د وینې د کولېسترول د لوړېدو سبب کېدلی شي. دا چې د شکر ناروغي، د وینې لوړ فشار او د وینې د کولېسترول د کچې لوړېدل د انسان د زړه او رګونو په روغتیا کومې ناوړه او منفي اغېزې غورځوي، د دې لړۍ په لومړی ویډیو کې تشریح شوي دي چې لینک یې د همدې ویډیو په ډسکرپشن کې موندلی شئ. دا هم باید په یاد ولرو چې د وزن کمښت هم د زړه د بیلابیلو ناروغیو د رامنځته کېدو سبب کېدلی شي. هغه کسان چې د نورمالې کچې څخه کم وزن ولري هم کېدای شي د زړه په بیلابیلو ناروغیو اخته شي. د نورمال وزن د درلودلو او د وزن د ښه مدیریت لپاره اړینه ده چې د تغذیې له مشاورینو سره مشوره وشي او تر ټولو بهترینه د حل لار دا ده چې یو شخص خپل BMI په نورمال حد کې وساتي ترڅو د زړه او رګونو د ټولو هغه ستونزو او ناروغیو څخه چې د وزن د ډېرېدو یا کمېدو په پایله کې رامنځته کېږي محفوظ پاتې شي. لسم، بېغمه ژوند وکړئ. که څه هم روحي فشارونه، ژور خفګان او ذهني ستړیا په 21مه پیړۍ کې د ژوند یوه برخه ګرځېدلې ده او هیڅ توپیر نه کوي چې تاسو څه دنده لرئ یا د ټولنې د کوم قشر سره اړیکه لرئ. په ټولیز ډول روحي فشارونه، ژور خفګان او ذهني ستړیا نن ورځ په ټولنه کې د یوه عام مشکل په توګه د زیاتو خلکو روحي سکون له خنډ سره مخامخ کوي. که څه هم روحي فشارونه په مستقیم ډول د زړه د ناروغیو د رامنځته کېدلو سبب نشي کېدلی، مګر دا یقیني خبره ده چې د زړه او رګونو په ناروغیو د اخته کېدو چانس لوړوي. که چیرته تاسو بار بار هڅه کړې وي او نشئ کولی چې ځان د روحي فشارونو، ژور خفګان او ذهني ستړیا څخه خلاص کړئ، اړینه ده چې له یوه رواني ډاکټر او یا ارواپوه سره مشوره وکړئ ترڅو د دې ستونزې څخه د خلاصون یوه مناسبه لار درته پیشنهاد کړي. تر دې ځایه ټول هغه اساسي ستونزې او مشکلات چې د زړه او رګونو د ناروغیو د رامنځته کېدو سبب کېدلی شي تر بحث او څېړنې لاندې ونیول شول. د دې څخه وروسته یو شمېر هغه کړنې او فعالیتونه چې په نورمال ډول په ورځني ژوند کې سرته رسولی شو ستاسو مخې ته ایښودل کېږي چې له یوې خوا د زړه او رګونو د سیستم او له بلې خوا د بدن په ټولو حیاتي سیستمونو خورا مثبت او ګټوره اغیزه لري. 11، په کافي اندازه خوب وکړئ. په 24 ساعتونو کې د 6 څخه تر 8 ساعتونو پورې خوب کولی شي ستاسو د بدن ټوله جسمي او روحي ستړیا رفع کړي. هغه خلک چې په کافي اندازه خوب کوي د روغ صحت او پیاوړي او روغ زړه او رګونو درلودونکي وي او د بدن د بیلابیلو غړو او زړه او رګونو د ناروغیو له ګواښ سره لږ مخامخ کیږي. 12، عبادت وکړئ او د قرآن کریم تلاوت ته غوږ ونیسئ.
دا یو ثابت حقیقت او یو علمي او منل شوی موضوع ده چې عبادت کول او د قرآن کریم د تلاوت اوریدل له یوې خوا څخه د روحي فشارونو او ذهني ستړیا په لرې کولو کې مرسته کوي او له بلې خوا شخص ته د فکري تمرکز وړتیا وربخي. عبادت کول او د قرآن کریم د تلاوت اوریدل له دې سره چې د زیات شمیر رواني او عصبي ناروغیو په درملنه کې د سایکوتراپي یا رواني درملنې یو مهم جز بلل کېږي، کولی شي د زړه او رګونو د ناروغیو په وقایه او مخنیوي حتی درملنه کې هم اغیزمن رول ولوبوي. ځکه دا د روحي او جسمي سکون ترڅنګ د روحي استقامت د ترلاسه کولو یوازینی او اغیزمنه لار بلل کېږي. لوی او مهربان خدای په خپل سپېڅلي کتاب قرآن عظیم الشان کې دې موضوع ته داسې اشاره کوي: آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. اوس راځو د وروستۍ شمیرې په لور. 14 په یوه وضعیت له اوږدمهاله کېناستو څخه ډډه وکړئ. په اوسنۍ نړۍ کې د ټکنالوژۍ د پرمختګ له امله د فزیکي فعالیتونو کچه زیاته راښکته شوې ده او زیات شمیر خلک په دفترونو او کارځایونو کې په اوږدمهاله ډول د میز او لپټاپ شاته کینی، چې دا ستونزه په اوسنۍ نړۍ کې د بیلابیلو عضلي سکلیټي ستونزو او حتی د قلبي ناروغیو د رامنځته کېدلو یو علت بلل کیږي. د ډیر وخت لپاره په یوه وضعیت کې ناستل تر هغه څه ډیر زیات خطرناک دي چې تاسو یې فکر کوئ. په هغه صورت کې چې په یوه وضعیت کې په ناستې سره زیات وخت تیر کړئ، نه یوازې دا چې د ملا ښکتنۍ برخې د ملا فقراتو او زنګنونو ته په زیاته اندازه زیان رسوي، بلکې کولی شي د زړه او رګونو د بیلابیلو ناروغیو د منځته راتلو سبب هم وګرځي. په همدې اساس که غواړئ چې د دې ستونزې څخه په امان کې واوسئ، په یوه وضعیت له اوږدمهاله کېناستو څخه ډډه وکړئ او د هرو 10 یا 15 دقیقو په تیریدو سره د خپل کارځای یا دفتر په صحن کې قدم ووهئ، ترڅو له یوې خوا د عضلي او سکلیټي تشوشاتو او د بندونو د دردونو څخه په امان کې پاتې شوي وئ او له بلې خوا مو د زړه او رګونو د ناروغیو څخه هم ځان خلاص کړی وي. هیله ده چې ویډیو مو خوښه شوې وي. دا چې ویډیو مو تر پایه ننداره کړه، نړۍ مننه. زموږ د هڅونې او حمايت لپاره ویډیو لایک کړئ، له خپلو دوستانو سره یې شریکه کړئ او خپل نظریات او پوښتنې راته د کمنټ په برخه کې ولیکئ. تر بیا لیدو مو په لوی الله سپارو. بریالي او سرلوړي اوسئ.